پاکستان څنګه په افغان کډوالو پښیمانه شو؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د پاکستان په سنا کې د افغان کډوالو له شړل کېدو سره مخالفت ښودل شوی دی. د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد د اقدام یې د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې ده. د دوشنبې نومبر 14 په غونډه کې د افغان کډوالو په اړه د سنا په بحث کې سناتور مشتاق احمد خان وویل چې له پاکستان څخه د افغانانو په زور د ایستلو د پریکړې خلاف د پاکستان سترې محکمې ته ځي. هغه وویل په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د هغوی کډوالو کاروبارونه غصب شوي دي. پولیسو او امنیتي ادارو له هغوی سره تاوتریخوالی کړی او هغوی یې ځورولي دي. د دوی پر وړاندې پروپاګند شوی دی. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بگتي چې په دغه مجلس کې برخه لرله وویل چې له پاکستان څخه افغان کډوال په خپله خوښه وځي او یوازې یو کم شمېر یې د پاکستان حکومت په زور ایستلی دي. سرفراز بگتي ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په پیښور کې د طالبانو له قوسلګرۍ سره په دوامداره توګه همغږي کیږي او له پاکستان څخه یوازې هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بوټکي وویل چې 300 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه په دې اړه زیاته کړه چې په دغو 300 زرو کې 292 زره افغانان په خپله خوښه بیرته ستانه شوي دي. دوی چا بیرته افغانستان ته په زور تللو ته نه دي مجبوره کړي چې چا له لاسه نیولي وي او په ټرک کې یې کېنولي وي. د دې معنا دا ده چې یوازې 8 زره افغانان حکومت لیږلي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې افغانستان ته ستانه شوي زیاتره افغان کډوال له پاکستان څخه په زور ایستل شوي دي. پاکستان تیره میاشت نږدې 1.7 میلیونه کډوال ته چې اسلام آباد کې وایي په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسیږي خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ په خپله خوښه له پاکستان څخه ولاړ نه شي نو په زوره به وایستل شي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه ښودلې چې افغان کډوال له بحران او ګواښ سره مخامخ کوي او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې خپله پریکړه بیرته واخلي.